الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال الله عز وجل في مقام الآخر ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، اسلامی امارت اکابرینو، خدا امر بالمعروف نهی عن المنکر د افغانستان د کنج کنج د ولایاتنا راغلی رئیسانو، د محتسبینو، امیرانو، قدرمندو مطبوعات مسئولینو، راغلو هاغلو، پروردگار عالم زمونږ او ستاسې دغه ناسته او دغه غونډه د افغانستان غیور ملت دپاره او د هیواد دپاره سبب د برکت او رحمت او سرور او خوشحالي وګرځئ. قدرمندو، زه تاسې ته طویل خبره کول نه غواړم، ځکه موږ او تاسې ته به زموږ مېلمانه مشران تفصیلي وضاحتونه او بیانونه به کوي او موږ او تاسې به اورو او په هغې باندې عمل به کوو. خو مختصر یو څو موضوعاتو ته اشاره کول غواړو. چې مونږ داسې یو نظام او داسې یو مذهب سره تعلق لرو چې دغه نظام په نړۍ کې یو جامع نظام او یو حیاتي نظام ده. اجتماعي امور و مواردو کې هم، انفرادي امور او مواردو کې هم، معاملاتو کې هم، او عباداتو کې هم، په حکومتداری کې هم، او د انسان هر شعبه بلکې د مخلوق هر زندگی چې مونږ او تاسې هغه پس منظر تاریخ ته وګورو، اسلام سپیڅلی نظام او دین انسانان سکو بلکې حیوانات او چارپایو او زناورو ته هم حقوق ورکړی، خصوصا زمون پیشنهاد او خواست مؤدبانه زمون مطبوعاتو او د میډیا نه
زمون خواست دا ده چې ډیر زمون ملت وکړی ده دا کړیدلې ولس سره باید منګ او تاسې همکاري وکړو د دې نظام د حفاظت دپاره ډېر قربانیانې ورکړلی شوې او دا قرباني او دا شهادتونه دا جراحت او زخمونه دغه کونډې او رینډې او یتیمانان اسیران قدرمندو دا اسې نه و شوی دا بې معنا نه و دا ټول جدوجهد مسلسل دا یو نظام دپاره و او هغه نظام اسلامی نظام و هغه نظام الهی نظام و هغه نظام چې د انسان د دنیا او د آخرت د فلاحي نظام و هغه الله تعالی مونږ او تاسې لاسته یې راوړو اوس د دې نظام د حفاظت دپاره مونږ او تاسې په شریکه جدوجهد وکړو صحیح د دنیا کې یو انسانی دنیا ده او دویم اسلامی دنیا ده هر هیواد هر ریاست او سټیټ خپل نظریه او مفکوره او ایډیالوژي او اهداف لري او ترجیحات لري او بل یو هیواد ته دا جواز نه جوړیږي چې کوم یو هیواد خپل اهداف لري نو په هغه اهدافو مداخلت وکړي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک چې کوم دین منږ ته پریښی دا د ټولو ذمہداري جوړیږي مسلمان من حیث المسلمان که د شرق وي که د غرب وي که د جنوب وي که د شمال وي که اناس وي او که ذکور وي د ټولو شریکه دا وجیبه ده چې هر پرزه هر سپری پارت او هر ارگان او هر شعبه او زمونږ د بدن هر اندام باید مونږ او تاسې د دین او د اسلام دپاره استعمال کړو قدرمندو دا دنیا اوس یو کور ګرځېدلی یو محله ګرځېدلی یوه کوچه ګرځېدلی ګلوبلایزیشن تاسې ورته وایئ منفی تبلیغات به کوي خو موږ به تاسې خپل هدف به نه پرېږدو هر څوک چې تعبیر کوي جهاد وشو د الله او د الهي حکم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرهوا شیئا وهو شر لکم دغه جهاد ته به څوک تعبیر به په فساد کوي خو الله او پروردگار عالم تعبیر په جهاد کوي خصوصا په دې شلو کالو کې د افغان ملت د پاره ډیر او ملت پسې ډیر منفي تبلیغات وشو خصوصا بیا مجاهدینو پسې بیا کوشش وشو چې دغه مسلمان په مابین تربګنی او ډلبازي گروهي اختلافات معرض الوجود ته راولي څوک طبقه تقسیم شو په شدت پسند باندې تعبیر شو
په ریډیکالیت باندې تعبیر شو، په انتها پسندۍ باندې تعبیر شو. خو دغه تعبیر هر څوک چې کوي، هر چا د پاره چې کوو، خو الله تعالی هغه کمزور مسلمانانو، کمزور ملت ډېر قرباني نه پس خپل منزل ته یې ورسوو د فتح په شکل. اوس هم موږ نړیوالو او دنیاوالو ته دا وایو چې اسلامي امارت او افغانستان هیوادوال مقدس سپېڅلو سره همکاري وکړي. مه ځوروئ، نور فشار ور باندې مه راولئ، ځکه افغانان تاریخ ګواه ده د چا فشار نه متاثر شوی نه دی. که موږ به نه یو، نور به الله به پیدا کړي. نو لہذا اسلامي امارت دا غواړي چې زمونږ په هیواد کې زمونږ خویندې، زمونږ میندې دا په عزت، په عفت او محفوظ او خوندي ژوند تیر کړي. دا دنیا کې یو متفقه موضوع ده چې انسان من حیث الانسان، چې هغه اناس زمون خویندې طبقه ده، چې الله دې نه کې، خدا نه کند چې بې حجاب شون، په بې حجابي په ټوله نړۍ کې څوک نه خوښوي. اسلام زمون خویندو ته کوم منقبت ورکړی ده. په دنیا کې داسې یو مذهب نشته چې خویندو ته دونه منقبت او شرافت او مرتبه عزت بل مذهب نه ورکړي، ځکه دا یو الهي نظام او الهي قانون. تاسو تاریخ وګورئ، نبی علیه السلام مبعوثیت نه قبل خویندو میندو سره کوم برخورد بکیده. تاریخ وګورئ، د اوښانو په غوجل کې به ساتل کېده. او چې کله هغه ماهواري او حیض او نفاس فطري طبعي شی دی د خویندو، هغه وخت کې به یهودیزم او عیسایزم چې په صحیح معنو هغه دین نه و پاتې، د ذکورو به زمونږ اناسو سره یو ځای خوراک او سکاک به نه کوو، خورد و نوش به نه کوو، نفرت کوو. د اسلام سپېڅلی دین نبی علیه السلام مبعوث شو، زمون خویندو ته حقوق ورک، د مور حیثیت ورک. الله فرمایي وهنا علی وهن وفصاله فی عامین. الجنة تحت اقدام امهاتکم. ښځه او زنانه دا مور ده، دا خور ده. عائشه رضی الله تعالی عنها چې 15 کلنه وه کویدن شوه، شیریني خوري وشو. 9 کلنه وه واده شوه. 18 کلنه و نبی علیه السلام وفات شو. خو 2210 احادیث او روایات مونږ تاسو ته پرېښودل.
د ظلمت او د تاریکی نه ټول امت محفوظ کړل. د زنانو چې کوم میندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د والدینو د زنانو د قدمونو د میندو د قدمونو لاندې جنت ده. په ټول نړۍ کې په کال کې یو ورځ د مور ورځ منزل کېږي. په ټول نړۍ کې یو ورځ د زنانو ورځ منزل کېږي، 8 مارچ د غالبا. خو زمونږ سپېڅلی دین او اسلام دا درس راکوي 24 ساعته د میندو د خویندو حقوق موږ ته متوجه ده. داسې نه ده چې په کال کې یو ورځ وي، 24 ساعته ده. قدرمندو خصوصا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا په نظام کې یو اساسی او بنیادی حیثیت لري، لکه پیلر چې ته وګورې. که امر بالمعروف نهی عن المنکر کوم نظام کې نوي، کوم معاشره کې نوي، الته فساد وي، الته تربګنی وي، الته درغلې وي، الته کرپشن وي، الته بې حیایي وي، په هغه معاشره کې بد اخلاقي وي. خو چې امر بالمعروف نهی عن المنکر وي، دا ټول جرایم ختمیږي او مملکت نظام دا د نور او د رڼا او د رحمت نه پوره وي. هر څوک چې څه وایي هغوی حق لري، ځکه هر انسان خپل نظر حق لري، که هغه ښه وي او که بد وي. اسلامي امارت چې کله الله تعالی کامیابی ور برخه کا اسلامي امارت ته، امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم وزارت تشکیل ک. مونږ دا کوشش کړی ده چې کم ارشادات، کم نصیحت د قرآن او د احادیثو په رڼا وي، د هغې په اساس باید مونږ منزل وکړو خپل ملت هیوادوالو سره. زمونږ دین الحمدلله زمونږ په دین کې نه افراط شته او نه تفرید شته، غلو نشته. قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. نبی علیہ السلام فرمائی هلک المتنطعون هلک المتنطعون هلک المتنطعون. تاسو علماء یاست ټول. قدرمند متنطع چاته وایي؟ متنطع کننده چاته وایي؟ متنطع هغه چاته وایي چې مباحات فرایضو ته ورسوي او حرام مباحاتو ته ورسوي. دې ته متنطع وایي، دغې ته غلو وایي. زمونږ په نظام کې غلو نشته، انتها پسندي نشته. وجعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هر الله تعالی پرزا چې لګولې هغه په میانروي باندې دلالت کوي. لکه لمر ته وګورئ، لمر که دغه یوه ذره مقدار که دا د دغه ځای نه تنزل شو کښته شي، نو کیدای شي د حرارت په وجه د انسانان مخلوق به هلاک شي. او که یوه ذره د دغه ځای نه چې کم ځای الله ډیولپ کړی او لګولی پرزه، که دا د دغه ځای نه فوق شي، ارتقا وکړي، کیدای شي د برودت په وجه هلاک شي. دین او اسلام او قانون هم دغسې ده. الله دا وایي چې صحتمند ځوان بالغ
چې هغه ذکور او که اناس وي د الله بندگی به وکړي قیاما او که په ولاړه استطاعت نه لري وقعودا دویم اپشن ذکر کوي مرحله که په ناسته نه وي په ملاسته دې وکړي داسې نه وایي چې یو کار وکړه د روزې په باره کې الله فرمایي که څوک که روزه نیولی شي نو روزه دې ونیسي او که نه روزه نشي نیولی استطاعت نه لري نو الله فرمایي فدیه دې ورکوي داسې نه وایي چې خامخا او ضرور به کوئ الله تعالی فرمایي یو نابالغ نجلۍ ده او یو نابالغ هلک وي دا مرفوع القلم ده که مونځ نه کوي روزه نه نیسي حجاب نه کوي الله پوښتنه نه کوي خو چې د دې هغه ارتقا کېږي بلوغ ته ورسي نو بیا په دغه باندې دواړو باندې هم حجاب فرض ده او هم عبادات فرض ده دا د الهي حکم ده خو بیا الله تعالی امتیاز کوي د نرینو حدود بیانوي او د زنانو هم د حجاب حدود بیانوي د اناسو حدود مکمل ټول وجود ته كلها عوره او د نرینو الى رکبتین فوق السره دا حدود شو هر یو انسان د پاره الله تعالی قانون وضع کړی دی زه خپل رونو ته وایم مطبوعاتو ته اوس خو سوشل میډیا ده باید مونږ او تاسو خپل کیفیت او کمیت برابر کړو د افغانستان نه باندې چې کوم میډیا هغوی کار کوي نو کېدای شي د هغوی خپل اصول او مجبوریت به هم وي خو داخلي مطبوعات په ځای د دې چې امر بالمعروف منفي موږ تاسو معرفي وکړو باید تاسو موږ سره همکاري وکړئ مثبت هغه اړخونه باید رول ولوبو زمونږ او ستاسې دا شریک یو نظام ده اسلامی امارت چې کله بحیث حکومتداری چې دغه مسئولیت سنبال که تاسو خو مطبوعاتو سره واسطه لرئ راځئ په دلایلو خبرې وکړو راځئ په منطق خبرې وکړو دا زه مبالغه تاسو ته نه کوم من حیث یو مسلمان په 8 میاشتو کې د امر بالمعروف په نوم باندې زمونږ هیوادوال که هغه د هیواد نه باندې څوک راغلی او که په هیواد کې څوک اوسیږي که هغه اناس وي او که ذکور وي د امر بالمعروف په نوم باندې څوک مجروح شوی نه ده وهل شوی نه ټکول شوی نه ده قمچن شوی نه ده او که شوی تاسو مونږ ته پیش کړئ دلایل مونږ به بسر و چشم به ومنو ولی مونږ ته خپل اکابرینو او نبی علیه السلام او قرآن کریم داسې درس پرېښی چې یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا من حیث مسئولیت ولس سره یسر کول د رغبت خبرې کول برخورد ور سره کول ښه نه ور سره سختی او عسر دا زمون مفکوره ده دا زمون هدف ده یو نیم واقعات چې په هیواد کې راځي ځکه
که سرتاسر افغانستان 34 ولایت هستند، 426 ولسوالی هستند. خو خامخا یکان واقعات که پیش میآید ورا حادثات و حوادث میگن، واقعات میگن. هر وقت که به امر بالمعروف نهی عن منکر و وزارت همین تو معلومات شدن، بالفعل امو موضوعات تدارک کردن جدا. هیچ کسی ثابت کردن نمیتونن برادران. که او هم شی نو چه دا دون سره د یسر و حکمت ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه. دا احسان نه ده، دا د الله د طرف نه مونږ ته تلقین او هدایت ده. مونږ داسې دین او داسې نظام پلی کول غواړو چې که مونږ یو کنه یو زمونږ هیوادوال د دغه نظام نمایندګي وکړي. داسې ونه شي چې حجاب امی حجاب طالب است، ما حجاب طالب بکار ندارم. ای قدرمندو دا مفکوره چا جوړه کړه؟ تیره ورځ واقعه ده، یو څو وخت وړاندې زمون خویندې د مظاهره په شکل د تظاهراتو په شکل کابل ښار ته ووتل او خپل مقدس ټیکرې چې د ملالۍ ټیکرې او د عایشه رضی الله تعالی عنها ټیکرې چې زمونږ او ستاسې دود او فرهنګ او د اسلام ارزښتونو نه هم مخالف وو، چادري ته اور ورته کړه. قدرمندو تاسو راته وایاست دا اور ورته کول آیا دا ترقی ده؟ کم داسې نړیوال وي چې دې سره موافقه وکړي؟ دغه فرهنګ ده. هغه دوه زمون خویندې چې په دغه تظاهراتو کې بالفعل شریک وي، اوس هم مامورین دی په وزارت داخله کې هم شته، ټول معلومات لرو. نو لیکن هغوی سره ښه برخود، ښه اخلاق، ځکه چې څوک بد وکړي باید موږ تاسو ورسره ښه وکړو. بدی را بدی سهل باشد اگر مرد احسن الى من اسان. نو هغه خویندې اوس دونه نادم شول چې زمون اذهان، زمون مفکوره اغیارو خراب کړي او تخریب کړي. موږ ته دا نو معلوم چې اسلامي امارت دونه سپیڅلې او د اخلاقو نمونه ده. تنخواه ورکول کیږي، ماهانه ورکول کیږي، قدر هم وشو. او چې کله معلومات او تحقیقات وشو، ماوراء الحجاب او پشت پرده استخدام کړي او بل چا د روزي او د ماهانه پیسې نه ورکولې، د ساعتونو په سر باندې روپۍ ورکول کېدې. داسې نه ده چې اسلامي امارت غافل دی. د کم طرف نه اکمالیږي، تمویلیږي، هم راته معلومه ده. نو لہذا حجاب په افغانانو باندې اسلامي امارت په فشار او په زور نه تطبیقوي. ولی په دنیا کې درې قوم من حیث القوم مسلمانان شوي: عرب، تاتاریان، افغانان. دا په اسلام کې تاریخ لري او دا دنیا دا یو نیم پکې پیدا بشو، دا غي تدارک به وکړو، مخنیوي به کوو.
امر بالمعروف او نهي عن المنکر. خارجانو سره زموږ مجلس شو، تاسو ټول الحمدلله تعلیم یافته استه. مونږ ورته وویلې، ما نه پوښتنه وکړه چې امر بالمعروف نهي عن المنکر څه؟ وی مختصر به درته ووایم. امر بالمعروف نهي عن المنکر خلاصه تعریف دا ده چې د فساد مخنیوی وکړو. تاسې منئ که نه او د رشوت مخنیوی وکړو، تاسو منئ که نه او د درغلۍ او د کرپشن مخنیوی وکړو، منئ که نه او د بېحیایي او د بد اخلاقي مخنیوی وکړو، منئ که نه او د ډرګ مافیا خلاف ولې دا ټول کمپین نړیوال چلی، ولې دا نشهیي توکي، منئ که نه امر بالمعروف نهي عن المنکر. دا معنی چې د دغه مخدره موادو مخنیوی وکړو او خپل عبادات او ارزښتونه حفاظت وکړو. نو چې منئ نو ولې حساسیت لرئ؟ کم نظام چې په سعودي کې د هغه نظام په اروپا او په امریکا کې منل کیږي نه، نو ته ولې خپل هغه نظام او ارزښتونه په ما تحمیلئ؟ زه خو یو تاریخ لرم، نظام لرم، قانون لرم، قانون الهي ده. په بون ښار کې اوس هم 4,500 کتابه په مناقب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې لیکل شوی، اوس هم وجود لري بعض ښارونو کې. نو خلافت عمري ته غواړي مثال بیا د اروپا پیش کوي. مون خلافت عمري تابع الهي قانون ده، مثال هم خلافت عمري پیش کوو. نو لہذا مون کوشش دا کوو چې زمون خویندو عزت خواندي کو. ای قدرمندو، هغه ملغلري، هغه یاقوت او مرجان چې په صدف او په شیشو کې بنوي، د هغې قدر وي، او چې کله کثافاتو ته وغورځئ د هغې قدر اهمیت نه وي. زمونږ د خویندو مثال داسې ده. اسلام دا وایي، زمونږ هیوادوال مونږ دا وایو چې زمونږ خویندې مجروح نشي د پردیو په ویرس او د پردیو په جراثیم، او چې د اجنبیو په ویروس او په جراثیم مجروح کیږي، نو دا بیا هغه لوی اساس مشکل په بی پردګي کې ده. او الصلاة رأس العباده، منځ سر حیثیت لري، خو چې کله مانځه ته ولاړ وي او در حالت نماز مویا اشکاره میشه، نماز نمیشه. فقه حجاب حیثیت و اهمیت داره. اسلامی امارت زمون دین سپیڅلی دا نه وایي چې زمون خویندې سیاحت ونه کړي، واک ونه کړي، ورزش ونه کړي، بلکې زمون دین دا وایي ورزش به هم کوي، سیاحت به هم کوي، خو د هغې دپاره یو چوکاټ د حجاب او پرده ده. نو دې کې څه مشکل ده؟ نو موږ ولې دونه هوا ورکوو؟ نو لہذا په دغه په وجه نو زمونږ مطبوعات زمونږ او ستاسې او تعلق دی، نو د حجاب او د پرده په باره کې یو طرحه تصویب شوی د مشرتابه د طرف نه او د حضرت الشیخ امیر المؤمنین حفظه الله د طرف نه
شيوخ هغه طرح ترتیب کو بیا امیر المؤمنین حفظه الله منظوري ورک دا اوس د ټول د هیواد په سطح یو قانون وګرځید پاغه باندې عمل کول په مونږ تاسو باندې اوس واجب او فرض ده نو تاسو ته مونږ زحمت زکه درک چې دغه طرح نه زمون هیوادوال په کونج کې پاتې کیږي زمون خويندې زمون میندې زمون ورونه چې دغه طرح او دغه فرمان نه باخبر وسیږي او بیا عملی جامه ورکی نو لہذا دغه ځای ته راتلل مقصد او خلاصه هم دغه اسلام چې کوم اهمیت او حیثیت زمون خويندو ته ورکوي میراث په برخه کې د حجاب په برخه کې د عزت او د حرمت په برخه کې خو یو خبره ستاسو په ذهن کې راوستل غواړم د ټولو نه مونږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه دنیا به چپه او راسته به کیږي خو مونږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریه نه تیری یو رکن نه تیری خو زمون اسلام او مذهب د امن د سلامتیا د رورولۍ د برادری د اخوت نوم ده دا سمون نه وایو العیاذ بالله د یو مسلمان نه موږ نفرت وکړو اوس زمون دا واضحه خبره ده ګیره پرې خودل واجب ده نو زما یو ورور مسلمان هیوادوال د هر من حیث الانسان چې هغه ریش کلای نو په دغه حالاتو کې چې موږ تا منو نو ته به حیث ګیراور موږ ولې نه منې نو انتها پسندي چا کړه دا زموږ مسؤلیت ده من حيث المسؤوليت الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيه من حيث مسؤوليت دا مسؤلیت لرو چې زمون هیوادوالو ته هغه احکامات او حدود او خبري وکړو چې کوم حدود او احکامات الهي ده لیکن دا مرته معلوم ده چې په دې شلو کالو کې یو کوچنی ماشوم او ظلمې شو داغه مفکوره بل طرف ته ده بتدریجا مونږ به ان شاء الله د هیوادوالو ذهن سازي وکړو او دا سوم کوي چې کوم ځای کې بعض داسې اعمال تر سره کیږي نو الته بیا مونږ نوښته کوو دا امر بالمعروف هغه تیر ورځ زمون معتادین د کابل شهر کې فیصله داسې وشو چې دا معتادین مونږ براغون کو یو ځای به دوی ته به وټاکو هم د نشئی اعمالو نه به دوی به محفوظ او خوندي شي هم به د دوی ذهن به صحیح شي نو بعضو ملګرو د هغوی خو دا ویښته به ډېر ببرو مجاهدینو به د هغوی ویښته به کموو یا ویښته کلو نو هلته بیا بعضو لیکلی امر بالمعروف لاندې لیکلی چې امر بالمعروف د عام ولس او هیوادوالو سر کلی قدرمندو د دوی په مقابله باید موږ تاسو مبارزه وکړو هر اداره هر ارګان خپل اصول لري زمون په دین کې دروغجن او په کاذب باندې الله لعنت ویلې لعنت الله علی الکاذبین او په دنیا کې داسې یو هیواد باندې چې الته دروغ به جایز وي نو چې دروغ په جبه ویل ناروا شو نو په نوښتا او په لیکلو ناروا ده نو په خبرونو کې هم ناروا شو نو الحمدلله
اول نابلدي به ډېر و، ځکه اسلامي امارت مجاهدین نړیوالو په انسانانو کې چا نه حسابو، لیکن چې کله الله تعالی دغه ستاسو دارونه په دې ښارونو ته الله راوسته، ابتدا کې به مشکل و. 45 ملکونه ناټو جمع امریکا جمع ناټو، زمونږ ستاسو په دې هېواد کې اصلاح راوستی شو په یو فرمان. اوس الحمدلله د نشهیي توکو کنټرول هم شو، مخنیوی هم کېږي. روز او په ساعتو کې زمونږ هېواد کې هېوادوال به تلف کېده، معذوره به شو. اوس الحمدلله هغې نه محفوظ ده. نو تاسو به امر بالمعروف خصوصا ډېر ټارګټ دی د دنیا او نړیوالو، چې امر بالمعروف محدودیت وضع کوي، زندانونه وی جوړوي. ولې حجاب ولې په زندان تعبیرو؟ خصوصا هغه طبقه چې د هېواد نه باندې اوسېږي، هغوی د هېوادوالو نمایندګي هېڅکله نشي کولی. هغوی د پردو د اغیارو په ایما به کمپین به چلی. اسلام د امن او د اخلاقو نوم دی. اوس دلته په ماضي اداره کې لوټپوړي چارواک هغوی دنده سرته رسولی، هغوی سره وګوره مجاهدین څونه ښه برخورد کوي، څنګه ښه اخلاق کوي، ځان ته نږدې کوي، خپل هغه وینې وبخلی. او چې څوک د هېواد نه تښتېدلی د هغوی خپل ذاتي مشکلاتو، اوس یو پارتمان ته چې ته وګورې نو حسابولی نشي، خپل د هغوی خپله مشکلات به و. نو ټولو ته مرحبا او خوش آمدید او هرکلی وي. یو هغه حقوقي موضوعات وي په زور او په زبردستي چا نه قبضه کړی، هغه صلاحیت خو اسلامي امارت هم الله نه دی ورکړی چې حقوق العبد وموبخي. د اسلامي امارت هدف دا ده چې د یو چتر لاندې، د یو چترې لاندې، د یو بام لاندې راځئ هېواد جوړ کو، قومیت او عصبیت ختم کو، گروهی اختلافات ختم کو. تر کومه به دغسې د اجنبي په ایما او د غیرو په ایما به موږ به په هله ګلو اختلافات په هېواد کې موږ لمن وهو؟ نه، دا کار به آینده دپاره به نه کېږي. او اوس به هم تاسو به وایئ چې افغانان وی په رزق حیران دی او دوی وی د حجاب خبره کوي. وی اول افغانانو دپاره وی روزي پیدا کوي، داسې وایي که نه؟ ای قدرمندو، د روزي پیدا کولو خو مستقل وزارتونه شته، اقتصاد خپل وزارت لري، هغوی هلې ځلې کوي، جدوجهد کوي. یو باصلاحیت کمیسیون تشکیل شوی، اقتصادي کمیسیون، د نړۍ په کومکونو باندې زمونږ افغانان په غربت څه حالت کې وو. اوس خو الحمدلله د هیڅ چا کومکونه نشته بغیر د الله نه، نظام چلیږي. نو هر یو وزارت خپل دنده او مسؤلیت لري. نو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت دنده او مسؤلیت دا ده چې په معروفاتو باندې حکم وشو، منکراتو مخنیوی وشي. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. داسې نه چې اقتصاد هم امر بالمعروف پورې تعلق لري، تعلیم هم امر بالمعروف پورې تعلق لري، محاکم هم امر بالمعروف پورې مربوط وي. داسې نه ده هېوادوالو. امر بالمعروف خپل مسؤلیت ده چې د منکراتو مخنیوی وکړو، اقامه د معروفاتو وکړو. دا نور بخشونه خپل وزارتونه او تشکیلات لري. هر وزارت روز او شپه 24 ساعته کوششونه کوي. په دغه وجه
هغه حجام چې کومه طرحه ده دغه طرحه ان شاء الله تعالی عملي کیږي به ان شاء الله تعالی دا به پیاده کیږي به او ان شاء الله تعالی زمونږ د عقیده ده الله ډیر غیرتي ذات ته د دې شهدا وینه و الله ضایع کوي بنه او دا زمونږ مسؤلیت ته چې یو منکر مونږ وینو منکر بیا منکراتو په نظر وګورو داسې هم نه کوو چې د یو منکر مخنیوي په وجه بل منکر وجود ته راشي داسې هم نه یو چې چا سره حساسیت لرو دا مطبوعاتو ته مونږ دا وایو تاسو څنګه امر بالمعروف نهی عن المنکر په وزارت کې چې دا هیوادوالو ته ډېر داسې تنګ نظر معرفي شوی تاسو زمونږ د دې مامورینو نه وپوښتئ زمونږ په وزارت کې سابقه کارمندان اوس هم د تقریبا په لویه کچه او په کثرت التعداد ټول موږ سره یو ځای کار کوي سابقه مامورین اوس هم هغه امور زنان په نوم کوم وزارت چې تشکیل شوی هغه خویندو د په کورونو کې ماهانه ورکول کیږي هغه زمونږ وروڼه موږ سره یو ځای ماموریت او کارونه کوي نو په د دوی په مفکوره کې اوس انقلاب راغلی تاسو اوس وګورئ یو سره تاسو مصاحبه کولی شئ مرکه کولی شئ شنیدن کیف و مانندنیدن نه کله موږ تاسو له خواست دا ده کله تاسو چې څه اورئ موږ وزارت ویان لرو سخنګوی لرو اوس به څه نمره به هم توضیح کیږي حتی شکایت موږ پورې مربوط دی کم ولس سره د مجاهد په نوم باندې ظلم زیاتی کیږي نو تاسو امر بالمعروف او سمه شکایت وزارت سره رابطه او اړیکې ټینګولی شئ د هغې تدارکات کیږي او اقدام به کیږي سوونه موضوعات داسې شوی بعضو نه موټران بیدره کوو هغه مو ورکړی حتی ځمکې حقوقي موضوعات دا دونه همکاري موږ ورسره کوو نو مطبوعات نه اخلي لیکن مونږ د الله دپاره او په دې کوو چې دا زموږ مسؤلیت دی نو به تدریجا د منکراتو مخنیوي کی خصوصا حجاب نو دا د الله حکم ده ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة دا د الله تعالی حکم ده حکمت او په تدبر په تدریج نو الله تعالی دې مونږ تاسو ته بیا هر کله وایو الله دې ستاسو د راتلو خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي